دلو یو پاک څښتن په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ګرانو زده کوونکو د کانکور 14مې برنامې او د تزیا 2مې برنامې ته درته راغلاست وایم. په تیره برنامه کې موږ تاسو د مطابقتونو او مشترکګرۍ په برخه کې هغه سوالونه صدا کول چې تیر کال کانکور فورمونه کې راغلي وو. ان شاء الله په نن ورځ برنامه کې به هم د تزیا سوالونه صدا کوو، خو لیکن په هغه برخه کې چې د ګروپبندۍ په اساس باندې تجزیه کیږي یا د ترینوم په اساس باندې تجزیه کیږي. راځو د سوال صدا کولو ته. یو سلو 3 نمبر سوال ده. په دې کې موږ د الجبري په دره کړل چې دوی دغه تاسو تجزیه کوي. کچېرې په دې الجبري په دغه کې په واړو حدونو کې مشترک فکتور شتون درلودله، موږ کولی شو چې د مشترکګرۍ په اساس باندې متجزیه کړی ده. لیکن چې د واړو حدونو کې مشترک فکتور شتون نه لري نو د ګروپبندۍ په اساس باندې باید تجزیه کړلی شي. د ګروپبندۍ لپاره مشترک فکتورونه د حدونو پیدا کوو، لکه په لومړی حد ته که چیرې دقت وکړو په مخرج کې ام او په صورت کې ایکس مشترک ده. که چیرې دریم حد ته دقت وکړو په مخرج کې ام او په صورت کې ایکس مشترک ده. په همدې ډول دویم حد ته که چیرې دقت وکړو په دویم حد کې په مخرج کې ان او په صورت کې وای مشترک ده. په همدې ډول څلورم حد کې په مخرج کې مشترک ان او په صورت کې وای مشترک ده. نو اوس کولی شو د ګروپبندۍ په اساس باندې دغه ډول سوال صدا کړو. په دې ډول دقت وکړئ. په صورت کې ایکس مشترک ده، په لومړی حد کې ایکس مشترک باید ونیولی شي. په همدې ډول په مخرج کې ام مشترک ده، باید ام مشترک ونیولی شي، هم په لومړی حد او هم په دریم حد کې. که چیرې ایکس پر ام مشترک ونیسو، لومړی حد په دې باندې وشو ایکس پر ام، د ایکس پر ام سره حتمي ګواز یوې پر کعبه کې پاتې کیږي، مثبت پر مثبت کی. په همدې ډول منفي که چیرې پر مثبت وشو منفي کیږي. ایکس پر ام پی که چیرې پر ایکس ام وشو ایکس پر ام پی سره د منځه ځي یوازې یو پر پی بکی پاتې کیږي. په دې ډول راځو دویم او څلورم حد ته. په دې کې وای پر ان مشترک ده، لومړی باید منفي مشترک ونیولی شي، منفي وای پر ان. که چیرې اوس دویم حد پر همدغه منفي وای پر ان باندې وشو، منفي تقسیم منفي مثبت کیږي. وای پر ان کا کچری وای پر ان باندې شو یو پر کعبه کې پاتې کیږي. په همدې ډول څلورم حد کچری شو مثبت تقسیم منفي کیږي. وای پر ان پی کچری شو وای پر ان یوازې یو پر پی بکی پاتې کیږي. په دې ډول کولای شو ساده‌ای کړو. نو اوس موږ او تاسو په لومړی قوس کې هم یو پر کا منفي یو پر پی لرو او په دویم قوس کې هم یو پر کا منفي یو پر پی لرو. یو قوس لیدي دواړو قوسو څخه لیکل کېږي. دویم قوس ایکس پر ام منفي وای پر ام څخه جوړیږي. په دې ډول یو قوس ایکس پر ان منفي وای پر ان څخه جوړیږي. دویم قوس لیدي دواړو قوسو څخه یو لیکل کېږي، یوی پر کا منفي یوی پر پی. په دې ډول تجزیه کولی شو. نو موږ وایو چې ایکس پر ام کا منفي وای پر ان کا منفي ایکس پر ام پی مثبت وای پر ان پی. تجزیه شکل د الجبري په دې عبارت ده ایکس پر ام منفي وای پر ان یو قوس، دویم یوی پر کا منفي یوی پر پی څخه. په دې ډول صدا کولی شو. یو سلو 4 نمبر سوال ته دقت وکړئ. دا هم د ګروپبندۍ په اساس باندې تجزیه کیږي. په دې کې لومړی حد کې 2 ایکس مشترک دي، 2 او ایکس مشترک دي.
په دویم حد کې هم x شتون لري او 2 هم شتون لري ځکه 4 پر 2 وړ دي. په دریم حد کې y شتون لري، په څلورم حد کې هم y شتون لري. نو لومړی او دویم کې باید په لومړی او دویم کې باید 2 او x مشترک ونیولی شي او په دریم څلورم کې باید y مشترک ونیولی شي. نو یې نه وروسته کولی شو په اسانۍ سره یې تجزیه کو په دې ډول که چیرې 2x مشترک ونیسو 2x تقسیمي 2x بولي 2x سره د منځه لاړ شي یوازې به ای بکي پاتې شي. په همدې ډول منفي تقسیمي مثبت منفي کېږي 4 bx که چیرې پر 2x وشو نو له 2b سره مساوي کېږي په دې ډول. په همدې ډول که دریم او څلورم حدونو کې y مشترک ونیولی شي منفي نه بلکې مثبت y که چیرې مشترک ونیولی شي ay تقسیمي مثبت y له a سره مساوي کېږي منفي تقسیمي مثبت منفي کېږي 2by که چیرې پر y باندې وشو له 2b سره مساوي کېږي. په دې ډول تقسیمولی شو. موږ ته یو قوس د a منفي 2b په همدې ډول a منفي 2 ab څخه جوړولی شو. دویم قوس 2x مثبت y څخه جوړولی شو، یعنی په دې ډول لیکلی شو 2x مثبت y یو قوس دویم a منفي 2b په دې ډول کولی شو. په اسانۍ سره یې د ګروپبندۍ په طریقه باندې الجبري افاده تجزیه کو. یو بل سوال ته دقت وکړئ د نننۍ ورځې برنامې دریم سوالو دا هم باید د ګروپبندۍ په اساس باندې تجزیه کړلی شي. لومړی مشترک فاکټورونه پیدا کوو. په لومړی کې x مشترک ده، په دویم کې هم x مشترک ده او په دریم کې هم x مشترک ده. دریم حد کې y مشترک ده، په څلورم کې هم y مشترک ده او په آخري حد کې هم y مشترک ده. نو لومړی دویم او پنځم کې x مشترک نیسو. که چیرې x مشترک ونیسو نو مساوي به شي 2 ضرب a ضرب x تقسیم x له 2a سره مساوي کېږي. مثبت تقسیمي مثبت له مثبت سره مساوي کېږي. bx تقسیمي x له b سره مساوي کېږي. منفي تقسیمي مثبت له منفي سره مساوي کېږي. منفي cx تقسیمي مثبت x له منفي c سره مساوي کېږي، یعنی مثبت منفي تقسیمي مثبت منفي کېږي. په همدې ډول که چیرې y مشترک ونیسو نو مساوي به شي مثبت y که چیرې مشترک ونیسو منفي 2ay تقسیمي مثبت y له منفي 2a سره مساوي کېږي. دلته بخشش کوئ تېروتنه مو کړې دا x نه بلکې له a سره مساوي کېږي. کله چې 2ax تقسیمي x کو x به د x سره ختم شي یوازې به 2a باقي پاتې شي. نو اوس که چیرې منفي 2ay پر y باندې وشو له منفي 2a سره مساوي کېږي. دا مثبت نه بلکې به منفي باید ولیکلی شي تر څو د دې سره مشابه قوس جوړ شي، یعنی له 2a سره به مساوي شي. که چیرې منفي by پر منفي وشو منفي پر منفي مثبت کېږي. by تقسیمي y باندې له b سره مساوي کېږي. په همدې ډول که چیرې اخرنی حد وشو مثبت تقسیمي منفي له منفي سره مساوي کېږي. cy تقسیمي y له c سره مساوي کېږي. دوه مشابه قوسونه لاسته راغلل. کولی شو له دې څخه یو ولیکو، یو قوس د x منفي y څخه جوړ کو. x منفي y یو قوس
دویمی 2a مثبت b منفي y منفي c یا 2a مثبت b منفي c هر یو قوس چې ولیکئ یو له بل سره مساوي ده هیڅ فرق نه کوي 2a مثبت b منفي c د ګروپ بندۍ په اساس باندې په دې ډول کولی شو الجبري افاده تجزیه کو. یو سلو شپږ نمبر سوال ته دقت وکړئ. دا تکراري سوال ده په تیرو درسونو کې مې هم حل کړی دي په نو تا دی باندې تاسو کار وکئ. کنکوري سوال دا مهم سوال دا موږ یادونه کړې وه که چیرې ترمنځ علامه منفي وي که د لومړی قوس علامه مو منفي ولیکله ده د دویم مثبت لیکل کېږي. که چیرې داسې وي چې د لومړی قوس علامه مو مثبت ولیکله د دویم متضاد لیکل کېږي. په دې باندې کار وکئ او جواب یې لاسته راوړئ. راځو 170 نمبر سوال ته. په دې کې یو پر اته کا مکعب مثبت یو پر 4 شپېته پی مکعب قیمتونه راکړل شوي دي. لومړی باید 8 او 4 شپېته توان ته جوړ کو. په دې ډول لیکلی شو یو پر 8 پر ځای لیکلی شو 2 په توان دي 3 کای په خپل حال باندې لیکو مثبت یو پر 4 شپېته دی 4 شپېته پر ځای لیکای شو 4 په توان دی 3 کله چې 4 3 ځلې په خپل ځان کې ضرب کړلی شي 4 شپېته سره مساوي کېږي. پی په توان دی 3 په خپل حال باندې لیکو نو مساوي بشي. لیکلی شو یو پر 2 کا توانونه مساوي دي قاعدې یو له بل سره ضربو توانو څخه یوازې یو توان لیکو مثبت. په همدې ډول دویم حد کې هم یو پر 4 فی کل مکعب. اوس کولی شو توانونه کل جوړ کو په دې ډول یو پر 2 کا کل مکعب مثبت یو پر 4 فی یو پر 4 ضرب پی کل مکعب. موږ زده کړي دي چې یو په توان دی هر عدد له یو سره مساوي کېږي او نو 3 هم د یو توان شو هم د 2 او هم د کا یو په توان دی 3 یو کېږي 2 په توان دی 3 له اتو سره مساوي کېږي. په همدې ډول یو په توان دی 3 یو کېږي 4 په توان دی 3 له 4 شپېتو سره مساوي کېږي او هم دا توان دی کا ده او هم دا توان دی پی ده. موږ په مطابقتو کې لرو کله چې ترمنځ علامه مثبت وي توانونه تاک وي نو لومړی قوس باید مثبت ولیکلی شي یو پر 2 کا مثبت یو پر 4 فی دویم قوس متضاد علامو درلودونکی. په دې ډول یو پر 2 کا کل مربع منفی یو پر 2 کا ضرب یو پر 4 فی مثبت یو پر 4 فی کل مربع. په دې ډول لیکلی شو. که یو څه نور ساده کو نو لیکلی شو چې مساوي کېږي یو پر 2 کا کل مکعب مثبت یو پر 4 فی کل مکعب مساوي کېږي لی یو پر 2 کا مثبت یو پر 4 فی ضرب یو پر 2 کا کل مربع که چیرې صدا کو 4 فی 4 کا مربع سره مساوي کېږي 4 کا مربع سره مساوي کېږي منفي که چیرې مخرجونه صورتونه یو له بل سره ضرب کو یو پر 8 کا پی سره مساوي کېږي. په همدې ډول مثبت یو پر 4 په توان دی 2 14 کېږي پی مربع. په دې ډول ساده کولی شو. راځو 178 نمبر سوال ته. دا هم د ګروپ بندۍ په اساس باندې باید تجزیه کړلی شي ځکه مشترک فکتور په واړو حدونو کې نشته. په لومړی حد کې ا مربع په دویم کې هم ا مربع مشترک ده. په همدې ډول په دریم کې ایکس مشترک ده په دریم کې ایکس مشترک ده او په څلورم کې هم ایکس مشترک ده. که چیرې ا مربع لومړی مشترک ونیسو ا مربع نو مساوي کېږي ا مربع ضرب وای تقسیم ا مربع ضرب وای وای سره مساوي کېږي مثبت
مثبت تقسیم مثبت کی a مربع ضرب زائد کچری پر a مربع شو ل زائد سره مساوي کیږي مثبت. په همدې ډول کچری x y x زائد کی x مشترک ونیسو نو y مثبت زائد باقی پاتې کیږي. یو قوسه د x مثبت زائد څخه جوړو یا لیکو. دویم قوسه a مربع مثبت x څخه یعنی په دې ډول a مربع مثبت x a مربع مثبت x یوې dy مثبت زائد څخه په دې ډول تجزیه کولای شو. یو سلو 99 نمبر سوال ته دقت وکړئ. یو پر څلور مثبت x پر y مثبت x مربع پر y مربع وای دا تاسو ساده کړئ. کچېرې موږ تاسې د سوال ته دقت وکړو په لومړی حد کې یو پر څلور لیکلی شو یو پر دوه کل مربع مثبت x پر y x پر y مثبت x پر y کل مربع اخیرنی حد لیکلی شو. په دې ډول که یو ساده کو یو څه اندازه نو د لومړی حد څخه که چیرې جذر واخلو دویمه درجه یو پر دوه سره مساوي کیږي. د اخیرنی حد څخه که چیرې جذر واخلو نو مساوي کیږي. د اخیرنی حد څخه که چیرې جذر واخلو د لومړی حد څخه که چیرې جذر واخلو یو پر دوه سره مساوي کیږي. د اخیرنی حد څخه که چیرې جذر واخلو د x پر y سره مساوي کیږي. که چیرې ضرب دوه کو منځنی حد په لاس راکړي نو بیا یې لیکلی شو. که چیرې ضرب دوه کو په دې ډول دوه ضرب یو پر دوه ضرب x پر y دوه له دوه سره مساوي کیږي x پر y. منځنی حد په لاس راکو نو لیکلی شو د لومړی حد څخه چې جذر اخیستل شوی هغه برخه یعنی یو پر دوه د دویم حد علامه د اخیرنی حد چې جذر ترې اخیستل شوی وي هغه برخه یعنی x پر y کل مربع. په دې ډول تجزیه کولی شو. دا و د ګروپبندۍ په اساس باندې کنکوري سوالونه. راتلونکي برخه کې به انشاءالله د ترینوم تجزیه په اساس باندې د ترینوم په طریقه باندې څه ډول کولی شو الجبري په دې تجزیه کول هغې سره به اشنا کیږو. ګرانو زده کوونکو دویمې برخې ته درته راغلاست وایم. په دې کې به انشاءالله د ترینوم سوالونه ساده کوو. هغه سوالونه چې تیر کال کنکور فورمونو کې راغلي دي لومړی باید له طریقې سره اشنا شئ. په دې ډول که چیرې یو ترینوم ولرو ax مربع مثبت bx مثبت c دا څه ډول ساده کیږي. که چیرې په دې کې a مساوي وي له یو سره کولی شو د دوشحه په اساس باندې ساده کو x او د c دپاره دوه داسې قیمتونه پیدا کو یعنی n او m دوه داسې قیمتونه تر څو چې ضرب کو باید له c سره مساوي شي او کله چې جمع کو باید مساوي شي له b سره. که چیرې a خلاف د یو نو بیا کولی شو ax مربع مثبت bx مثبت c د چالیپا په اساس باندې ساده کو. په دې ډول px او qx باید دوه داسې قیمتونه تر څو چې ضرب کو باید ax مربع سره مساوي شي. m او n دوه داسې قیمتونه پیدا کو تر څو چې ضرب کو له c سره مساوي شي px ضرب m qx ضرب n qx ضرب n د دوی جمع یعنی کله چې px ضرب m جمع کو qx ضرب n سره باید مساوي شي ل b سره په دې ډول کولی شو په اسانۍ سره حاصل په لاس باندې راوړو. په دې ډول دقت وکړئ. لومړی سوال ته د ترینوم عموما کې وسلو 80 نمبر سوال ته دقت وکړئ. ټي مربع منفي ټي منفي 2 د دې لپاره د ټي باید ولیکو که چیرې ضرب کو ټي مربع سره مساوي کیږي
د 2 منفي 2 لپاره باید 2 داسې قیمتونه 2 پیدا کو چې ضرب کو منفي 2 شي او کله چې جمع کو منفي 1 سره مساوي شي ځکه دلته د ټي ضریب له منفي 1 سره مساوي ده. که چیرې منفي 2 یو ولیکو مثبت ضرب منفي کېږي 1 ضرب 2 2 کېږي منفي 2 جمع مثبت 1 له منفي 1 سره مساوي کېږي. نو لیکلی شو چې یو قوس ټي منفي 2 دویم قوس ټي مثبت 1 ده. دلته چې موږ کوم قیمتونه پیدا کړي x ضرب x او n یو قوس x مثبت m لیکل کېږي دویم قوس x مثبت n لیکل کېږي یو x مثبت m دویم قوس x مثبت n لیکل کېږي او په دې برخه کې یعنی د چالیپا په طریقه کې یو موږ پی ایکس لیکلو کیو ایکس او پی ایکس ایمو یا اینو او ایمو لیکلو یو قوس پی ایکس یعنی حالی پی ایکس مثبت این کېږي دویم کیو ایکس مثبت ایم کېږي کیو ایکس مثبت ایم پی ایکس مثبت ام سره مساوي کېږي. نو لیکلی شو ټي منفي 2 یو قوس ټي منفي 2 یو قوس دویم ټي مثبت 1 ټي مثبت 1 په دې ډول کولی شو په اسانۍ سره تجزیه کو. یو اتیا نمبر سوال ته دقت وکړئ. ټي مربع منفي 8 ام ټي مثبت 14 ام مربع الجبري په دره کړې ده یا ترینومي را کړې ده وایي تجزیه یې کوي. د دې تجزیه کولو دپاره موږ کولی شو له دوشحه طریقې څخه ګټه واخلو. ټي مربع ټي ضرب ټي کوو ټي ضرب ټي مربع کېږي د 14 ام مربع دپاره 2 داسې قیمتونه پیدا کوو چې ضرب همدا قیمت لاسته راکړي او حاصل همدا منځنی قیمت لاسته راکړي. یعنې په دې ډول که چیرې ولیکو 4 ضرب 4 منفي ضرب منفي مثبت کېږي 4 ضرب 4 14 کېږي ام ضرب ام مربع کېږي یعنی منفي 4 ام ضرب منفي 4 ام مساوي کېږي له مثبت 14 ام مربع سره. که چیرې جمع کو منفي 4 ام منفي 4 ام منفي 8 ام سره مساوي کېږي. نو کولی شو په اسانۍ سره 2 قوسونه جوړ کړو ټي منفي 2 منفي 4 ام ټي منفي 4 ام یو قوس دویم ټي منفي 4 ام جمع دویم قوس ضرب ټي منفي 4 ام ټي منفي 4 ام په دې ډول کولی شو په اسانۍ سره حاصل په لاس باندې راوړو. 2 نمبر سوال ته دقت وکړئ. بیا هم ترینوم ده دا په دې ډول څه ده کولی شو موږ ویلو کله چې ا خلاف د یوي نو بیا د چالیپا په اساس نشو کولی د دوشحه په اساس نشو کولی څه دی کو د چالیپا په طریقه باندې باید حل شي. یعنی په دې ډول موږ ویلو چې پی ایکس کیو ایکس باید 2 داسې قیمتونه چې همدغه 3x مربع قیمت لاسته راکړي. که چیرې ولیکو 3x ضرب x 3x مربع کېږي د 2 او 15x دپاره باید 2 داسې قیمتونه تر څو چې ضرب کو 2 په لاس راکړي او کله چې د پورتنۍ برخې ضرب کو لاندنۍ برخې ضرب کو یو له بل سره جمع کو منځنی قیمت باید په لاس راکړي. یعنی په دې ډول یو 2 ضرب 2 کېږي یو 3x ضرب یو له 3x سره مساوي کېږي x ضرب 2 له 2x سره مساوي کېږي. که چیرې د دوی جمع حالت منځنی قیمت په لاس راکړو صحیح ده قیمتونه مو صحیح لیکلی دي. که چیرې منځنی قیمت په لاس رانکړو قیمتونه بیا صحیح نه دي لیکلي 3x مثبت 2x مثبت 15x کېږي منځنی قیمت په لاس راکړو بالکل مو هم صحیح حل کړه ده. یعنی په دې ډول اوس کولی شو وایلی کو 3x مثبت 2 یو قوس 3x مثبت 2 یو قوس دویم x مثبت 1
x مثبت یو. په دې ډول په اسانۍ سره حاصل په لاس باندې راوړلی شو. 183 نمبر سوال ته دقت وکړئ. x مربع منفي 5x مثبت 2 ده. x باندې ویشو 2 ته داسې قیمتونه پیدا کوو چې ضرب همدا حاصل او جمع منځنی قیمت په لاس باندې راکړي. که چیرې منفي یو ضرب منفي 2 کو منفي یو بخش کوئ دا 5 نه بلکې 3 دي. که چیرې ضرب کو منفي ضرب منفي مثبت کی 2 ضرب یو 2 کیږي. که چیرې جمع کو منفي 2 جمع منفي یو منفي 3 کیږي. نو لیکلی شو چې یو قوسې x منفي 2 x منفي 2 دویم قوسې x منفي یو x منفي یو. په دې ډول کولی شو په اسانۍ سره حاصل په لاس باندې راوړو. راځو 184 نمبر سوال ته. په دې کې 2 وای مربع مثبت 15 وای مثبت 2 الجبري په دره کړی دا وای تاسو یې تجزیه کوئ. دا چې دی وای ضرب دی یو هیلاب دی یعنی 2 ده نشو کوله چې د دوشها په اساس باندې صدا کو. دې دپاره باید له چلیفا طریقې څخه ګټه واخلو. 2 وای ضرب وای 2 وای مربع کیږي. یو 2 ضرب یو له 2 سره مساوي کیږي. 2 ضرب 2 4 وای کیږي. یو ضرب وای له وای سره مساوي کیږي. د دوی جمع حاصل باید منځنی قیمت په لاس راکړي. په دې ډول 4 وای مثبت وای مساوي کیږي له 15 وای سره. دا چې منځنی قیمت په لاس راکو نو په صحیح عدد باندې مو عملیه اجرا کړې ده. اوس لیکلی شو 2 وای مثبت یو قوس 2 وای مثبت یو قوس دویم وای مثبت 2. په دې ډول په اسانۍ سره د تجزیه حاصل په لاس باندې راوړلی شو. 185 نمبر سوال ته دقت وکړئ. دا چې a مساوي له یو سره ده a ضریب مساوي له یو سره ده کولی شو له دوشها طریقې څخه ګټه واخلو. x ضرب x مربع کیږي. د شپږو دپاره باید 2 داسې قیمتونه پیدا کړو چې ضرب همدا حاصل او جمع د x ضریب په لاس باندې راکړي. په دې ډول منفي 3 ضرب مثبت 2 مثبت ضرب منفي کیږي 2 3 شپږ کیږي. که چیرې جمع کو مثبت 2 منفي 3 منفي یو کیږي. 3 باید مثبت شي 2 باید منفي شي. مثبت منفي 2 3 شپږ مثبت منفي 2 مثبت 3 مثبت یو کیږي. په همدې ډول لیکلی شو. نو یو قوس به x منفي 2 شي x منفي 2 دویم قوس به x یو قوس به x منفي 2 شي دویم قوس به x مثبت 3 شي x مثبت 3. په دې ډول په اسانۍ سره حاصل په لاس باندې راوړلی شو. اخیرنی سوال ته دقت وکړئ. په دې کې x د دویم جذر لاندې کل مربع منفي x د دویم جذر لاندې 3 ضرب x د دویم جذر لاندې منفي لاس الجبري پیداره کړي د وای حاصل په لاس باندې راوړی. دا چې د x مربع یعنی که چیرې x مربع مثبت bx مثبت c الجبري پیدای پرس کو دلته a مساوي له یو سره ده. نو دا په کومه طریقه باندې باید صدا کړلی شي؟ همدغه د دوشها په طریقه باندې. په دې ډول دقت کوئ. لیکلی شو چې
x د دویم جذر لاندې یا x مربع x د دویم جذر لاندې که چیرې ضرب کو همدا قیمت په لاس راکوي په همدې ډول د لاسو دپاره هم باید دوه داسې قیمتونه پیدا کړو چې ضرب حاصل همدغه او د جمع حاصلې منځنی قیمت په لاس راکړي که چیرې 5 ضرب دوی کو 5 ضرب دوی کو منفي 5 مثبت 2 مثبت منفي 2 15 مثبت 2 منفي 5 منفي درو سره مساوي په همدې ډول اوس کولی شو دوه قوسونه ترې جوړ کړو یوې x د دویم جذر لاندې x د دویم جذر لاندې مثبت 2 یو قوس دویمې x د دویم جذر لاندې منفي 15 په دې ډول کولی شو په اسانۍ سره حاصل په لاس باندې راوړو انشاءالله د دې درس په لیدو سره به تاسو وکولی شئ د ترینوم په برخه کې کنکوري سوالونه ساده کړئ او هم تاسو د ګروپبندۍ په برخه کې کنکوري سوالونه ساده کړئ راتلونکې برخه به انشاءالله هم د ترینوم په برخه کې د چلیپا او دوشها په اساس باندې د ترینوم ساده کولو سره آشنا کیږو تر راتلونکې برخې مو په پاک خدای سپارم ښه وخت ښه مطالعې ولرئ